څه وخت چې زه سفر کې یم او څه ځای کې ناست یم او خلک راله وپېژني نو راشي تصویران واخلي او بیا مونږ کینو لږې ډېرې خبرې وکړو. او ځینې وخت داسې کېږي چې خلک د خپل کورنۍ په اړه خبره کول شروع کړي. دا زما لور ده او کله چې دا 9 یا 10 کالو وه نو ما به د خبرې ډېر پام کوو چې دا د ټول مزونه لولي. خو اوس کله نه چې دا کالج ته تللې ده ما په دې خبره یقین نشته چې دا یو مزم هم کوي او که نه. نو زه غواړم چې تاسو دې ته لږ داسې خبرې وکړئ چې دا پوه شي او کوم هغه لور ناسته وي نو هغه دې خوا ګوري او هاخوا ګوري او سوچ کړي چې زما مور دلته هم راته شرمول کوي. نو زه د ټولو ماشومانو نه بخښنه غواړم او بیا هغه مور پلار څه داسې خبره هم کوي چې موږ ستاسو ټولې ویډیوګانې دوی ته لیږو. نو زه دې خبرې هم بخښنه غواړم چې زما ټولې ویډیوګانې هغوی تاسو ته ولېږلې. ګورئ موږ ته دې خبرې له پوهېدل پکار دي. که ونې نه یو پاڼه هم غورځېږي نو الله هغې نه خبر وي. که یو تور مینګی څه ځای کې ګرځي نو الله هغې قدمونو نه خبر وي. چې یو ګبینه مچۍ چېرته نه راځي او چېرته ځي الله هر څه نه خبرېږي. نو زه بیا هغوی نه پوښتنه کوم چې تاسو د الله قدرت باندې ایمان لرئ؟ نو هغوی وایي او. نو بیا تاسو ته څنګه ویلی شئ چې تاسو خپل ماشوم له کنټرول کولی شئ؟ نو ژوند کې هغوی څه هم وکړي کله چې یو ځل لوی شي نو خپلې ټولې فیصلې پخپله اخلي. تاسو هغوی ته دا ویلی شئ چې دا ښه دی او دا بد دی خو تاسو هغوی له کنټرول کولی نه شئ. ډېر خلک نورو له کنټرول کولو کوشش کوي او وایي چې نه نه موږ خو صرف نصیحت کوو او بیا وایي چې موږ خو سم نه وو موږ خو بس دوی له یو ښه خبره پویول غواړو. خو یاد لرئ چې چاته څه خبرې پې غور ورکول او دا ویل چې دا وکړه او هغه وکړه دا نصیحت نه دی. چا پورې خندل چې مړه ته خو مزم نه کوې نو دا نصیحت نه دی. دا تاسو هغې له ذلیلوئ او بیا تاسې وایئ چې ما خو بس نصیحت کوم. نو هغوی باندې خندا کول او داسې هغوی ته پې غور ورکول دا نصیحت نه دی. که تاسو دا غواړئ چې ستاسو ماشوم د ستاسو خوښې جامې اچوي او هر کار د ستاسو خوښې سره کوي نو دا څنګه کیدای شي؟ چې یو مور دا وایي چې زه غواړم زما زوی د لمونځ کوي نو دا ښه خبره ده او که هغه تاسو سره ملاوېدو له راشي او تاسو هغې باندې شروع شئ چې لمونځ کوه ژر شه لمونځ کوه. نو که هغه وایي چې ښه زه لمونځ کوم نو لږ دا وګورئ نو کله چې هغه لمونځ کوي هغې نیت به الله دپاره وي؟ نه، هغه به وایي چې دا لمونځ نیت کوم زه خپل مور دپاره کوم هر وخت ماته وایي چې لمونځ وکړه الله اکبر. نو کوم نیت سره هغې لمونځ کړی و هغه الله دپاره نه و. نو د حدیث کې څه راځي انما الاعمال بالنیات. نو دا خبره موږ ټولو ته معلومه ده چې عملونه هغه وخت ښکلي وي چې نیتونه صفا وي. نو که موږ نورو ته کنټرول کول غواړو او موږ غواړو چې هغوی هر کار زموږ خوښې سره وکړي نو دا ښه خبره نه ده. نو هغوی هغه هر څه به وکړي کوم تاسو غواړئ خو ډېر بد زړه او بد نیت سره او داسې کار څه فایده نه لري. نو دا خبره الله نبی صلی الله علیه وسلم ته کړې وه چې څوک هم نورو باندې هیڅ اختیار نه لري. نو موږ څه هم نشو کنټرول کولی او د چا ژوند هم نشو کنټرول کولی. که موږ دا سوچ کوو چې موږ د ټولو ذمهواره یو لکه څنګه چې مور پلار وایي چې زه د دې ذمهواره یم او لکه څنګه ښځه وایي چې زه د دې ذمهواره یم مشر وروڼه خویندې وایي چې زه د دې ذمهواره یم دا زما وړوکی ورور دی. نو دا څه هم بد کار کوي دې له سمول زما فرض جوړیږي. نو موږ دې له څه هم کولو نه درولی شو ځکه چې موږ په دې باندې اختیار لرو. خو موږ کې څوک هم دا خبره نشي کولی چې هغه نبي صلی الله علیه وسلم نه زیات ذمهواره دی. ټولو کې لویه ذمهواري خو هغوی باندې وه. هغوی ټولو خلکو احساس کوو او ډېر خلک داسې وو چې هغوی خبره نه اورېدله نو هغوی ته دې خبرې ډېر تکلیف و. نو بیا الله هغوی ته ویل چې دا یو حقیقت دی کومه خبره مغزه کې وي هغه زړه له هېره شي. نو زړه ته هر وخت د یاد ساتلو ضرورت دی چې تاسو د خلکو هدایت باندې اختیار نه لرئ. لکه څنګه چې یو ماشوم وي تاسو هغې ته وګورئ چې هغه اوبه ته روان وي او تاسو ورپسې رامنډه کړئ. یا که تاسو دا وګورئ چې چا اکسیډنټ کیږي نو تاسو غواړئ چې هغوی سره مرسته وکړئ او هغوی بد شي. نو الله دا خبره زموږ فطرت کې اچولې ده چې تاسو چاته زیان رسېدلو کې وګورئ نو تاسو هغوی له ودرول غواړئ. تاسو زه هر څه کولی شئ خو تاسو له یاد ساتل پکار دي چې تاسو چا له په زوره نشئ بدلولی او موږ له دا کار کول دي کوم چې نبي صلی الله علیه وسلم ته ویلی شوي وو چې ستاسو کار د نورو ته الله خبرې رسول دي. لست علیهم بمسیطر یعنی تاسو دې نه زیات نور هیڅ اختیار نه لرئ. الله خپل خوښې سره هدایت ورکوي.